د افغانستان څخه د کمپیوټر ساینس د پوهنځي اکثره شاګردان مسیجونه راته کوي او اکثره شاګردان دغه دوه سواله کوي. یو دا چې استاده زموږ اکثره درسونه اوس هم تیوري دي، په څلورم سمستر کې او ټول ساعت په نوټ لیکلو تیر کړو. او دوم کې دا چې استادان چې کوم تدریس موږ ته راکوي یا کوم پریزنټیشن چې راکوي هغه د درو څلور کالو د مخې او ډېر زاړه وي. متاسفانه ډېر نور اساسي مشکلات هم شته. که موږ تمرکز یوازې په مشکلاتو وکړو نو پرمختګ نسو کولی. په انګلیسي کې د سرکل آف انفلوئنس یو کانسپټ ته زه فکر کوم چې په 7 هابټس آف هایلی افیکټیو پیپل په کتاب کې ده. د دې هدف دا دی چې ته د هغه خپل انرژي یا تمرکز په هغو شیانو وکړې چې ته کنټرول لرې. نو د کمپیوټر ساینس د محصل لپاره چې هغه کنټرول لري دا ده چې دی د 50 څخه تر 80% انرژي د یوټیوب څخه، د آنلاین ویب سایټو څخه، په سلهاو نور فری کورسونه دي، د هغه ټولو څخه دي د ای آی او تکنالوژي اړوند یا د کمپیوټر ساینس اړوند مضامین یا کورسونه په انګلیسي ژبه وایي. دا بیا هم چې په انګلیسي ژبه دي وایي. د دې هدف دا ده چې ته په راتلونکي څو کلو کې د ای آی او تکنالوژي په نن عصر کې داسې مضامین زده کړې چې هغه تا ته په راتلونکي کې په درد وخوري. اوس سوال دا پیدا کېږي چې د څنګه پیدا کړو چې دا کوم مضامین دي یا کوم کورسونه دي. دغه سوال هم ته د چات جی پي ټي، جیمینای یا بل ای آی موډل څخه کولی سي خپل ټول معلومات ورکړه. دا ورته ووایه چې راتلونکي څو کلو کې کوم وظیفې دي چې بیا له منځه نه ځي یا کوم سکلز دي چې زه باید زده کړم. نو هغه به هم دغه روډ ماپ تحت درکړي او ټول شیان به په جزئیاتو درته ولیکو